أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. آياتنا كده طلاق متعلق تذكير روانه خاص قاعدة بيان شوي طلاق أول فكرنا نبيات فكرنا إنه كم سورة أو طريقة سرت أغيث تذكيره شو ديات كان لفاق فرماي ذكر داسو طلاق وركي ببيان لرا ولو ببيان لرا فبلغنا أجلهن چې کله دې ورسیږي خپل نیټو ته یعنې خپل عدت ته ورسیږي معنا چې تیر شوی نه لیکن عدت ته د تېرېدو نږدې وي چې عدت یې نږدې د طلاق نه وروسته چې کوم عدت تېری او د هغې نیټه چې دی عنقریب دا تېرېدو والی نو فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف لیکن الله پاک بیا هغه طریقه بیانوي چې اوس دوه اختیاره دي انسان ته طلاق دې ورکړو او عدت تېرېږي نو یا خو دا بیبي ته ایساره که یعنې په خپله نکاح کې واپس وساته رجوع ورته وکړه او یا خو یې پرېږده په صحیح طریقې سره یې ازاده کړه لیکن د دواړو سره یې قید راوړی دی فامسکوهن بمعروف چې ایساره که دې بیبیانو لره ایساره کوي بمعروف د دستور مطابق یعنې د شرعي قاعدې مطابق یې ایساره کوي په خپله نکاح کې وساتئ او سرحوهن بمعروف یا دې لره ازادي کوي بمعروف د دستور مطابق د شرعي قاعدې مطابق. اوس دا شرعي قاعده څنګه چې په څه طریقې سره ایساره کوي نو سب بیان چې دی په قرآن مجید په آیتونو کې دی او څه د نبي علیه السلام په تعلیماتو او په احادیثو کې دی. نو اوس د دستور مطابق یعنې په ښې طریقې سره ایسارول څه دي اوس چې کله طلاق وشو عدت روان دی نو په دې عدت کې به ویلو چې کله صریح طلاق وي نو په دې کې انسان رجوع کولی شي بغیر د نکاح تجدید نه چې دی بیبي واپس بیبي ګرځي. نو د هغې لپاره یو دا چې کله دې طلاق ورکړی او اوس واپس یې په خپله نکاح کې راولي او طلاق وله نه ورکړي رجوع کې نو د رجوع لپاره یو دا دی چې تېر معاملات چې دي شرعي قاعده دا ده چې تېر معاملات یعنې تېر بغض حسد په زړه کې چې د کم خیر او د کم وجې دې طلاق ورکړی بلکل به د زړه نه هغه نفرت وباسي. اول خو دا چې لکه ته بیا واپس د دې سره د زوجیت ته تعلق قایمې نو اول به هغه نفرت د زړه نه وباسي. بیا دا چې په زړه کې دا اراده هم وکړي چې د دې نه بعد چې دی زه به صحیح حقوق ادا کوم د زوجیت چې کوم حقوق دي د بیبي حقوق دي هغه په صحیح طریقې سره ادا کوم. بل دا چې دې آیت کې په خپله ذکر دی راغی چې ولا تمسکوهن ضرار لتعدلو. دریم دا چې د دې لپاره به یې نه ایساری چې ضرر وله ورکړي یعنې په خپله نکاح کې رجوع دې وکړه په نکاح کې خو یې ساتل غواړې لیکن دلته وله ضرر ورکړي تکلیفونه ورکړي او ظلم او ستم پکې د الله پاک د حدودو نه تجاوز کړي نو دې لپاره به یې نه ایساری. او څلورم دا چې کله رجوع کې بل آیات کې چې دی د هغې تذکره ده واشهدوا ذوي عدل منکم واقیموا الشهادة لله چې د خپل رجوع باندې به دوه ګواهان قایم کړي یعنې دوه ګواهان به پرې قایم کړي چې ما رجوع وکړه د هغې به څه فایده وي د هغې فایده به دا وي که اوس دا بیبي منکره شي چې تا خو رجوع نه وه کړې په عدت کې لهذا ما د طلاق واقع شوی دی نو کله عدالت ته پیسې لاړه شي تا به ګواهان جوړ کړي په دې خپل رجوع باندې چې ما رجوع کړې وه دغه زموږ نکاح قایم دی نو یو خو به په دغه ځای کې فایده درکړي. دویم دا انسان لره په خپل ځان باندې اعتماد کول نه دي پکار کېدای شي دی وروسته دا دعوه وکړي نکاح ختمه شوي طلاق واقع شوی وروسته بیا دعوه وکړي چې زموږ نکاح نه ده ختمه شوي ما په نکاح په عدت کې دننه رجوع کړې وه نو اوس په دا ثابتې بسه نو په ګواهانو سره نو دا یو څو قاعدې د دې مطابق چې دی که انسان په خپله رجوع کول غواړي او د خپله بیبي په خپله نکاح کې قایم ساتل غواړي نو د دې یو څو قاعدو به نظر ساتي چې یو به د زړه نه نفرت وباسي دویم دا چې واپس په هغه حقوق صحیح ادا کوي دریم دا چې په دې باندې به صحیح ګواهان قایم کړي او څلورم دا چې د ضرر دپاره به یې نه ایساروي. او دارنګې او سرحوهن بمعروف یا که دې لره فارغوئ یعنې ازادوئ طلاق ورکوئ نو هم په معروف او په دستور مطابق یعنې داسې نه چې په جنګ جګړو باندې اوس بلکل هغه کیفیت داسې رسېدلی دی چې اوس رجوع یعنې په یو طریقه باندې هم دی په نکاح کې نشي ساتلی یعنې د یو بل نه هغه نفرت او اختلاف داسې ځای ته رسېدلی چې اوس دې د یو بل سره پاتې کېدی نه شي بیا هم شریعت څه وایي او سرحوهن بمعروف چې پرېږدئ دې لره ازادي کوي طلاق د عدت تېر کوي پرې لیکن په معروفې طریقې سره. نو اوس د معروفه طریقه سره شرعي قاعده په دې کې سره نو څه احکامات او څه دغه چې دې طریقې خو قرآن مجید کې د هغې ذکر دي څه احادیثو کې اوس په هغې کې د ټول نه اول خو مونږ مخکې ویلي دی چې ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا یو دا چې ته یې ازادۍ او طلاق دې ور ورکړو اوس نو یو خو دا چې قرآن مجید کې الله پاک په خپله فرمایي چې د دې نه څه مالئ د طلاق نه وروسته
یعنی تاسو به چې کوم مال لګولی یا کوم سامان چې یې وله کړی یا کوم مهر یې وله ورکړی دی اوس که مدخول بهای چې خلوت ورسره راغلی یو واځیوالی ورسره راغلی نو هغې له پوره مهر ورکولی کېږي او که نه یې راغلی نو نیم مهر نو دغه خپل مهر ته هم واپس مالی هغه سامان ته هم واپس مالی یو دا شریعه قاعده ده دویم دا قرآن مجید کې بل ځای ذکر دی وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین چې د دې طلاق شده ښځو دپاره څه فایده ده او دا حق لازمه ده لیکن په چا باندې متقیانو باندې نو هغه څه دی اور هغه دا دی چې د نقدو په صورت کې اوس طلاق شو او زیست طرف ورځي نو په حسن طریقې سره په جنګ جګړه او په بغض حسد مه رخصتوه څه نقدې پیسې در سره یې هغه وله ورکړه که دا نه شي نو کم از کم یو کفړه وله ورکړه دارنګې چې رخصتۍ نو په دې به دې هم نظر که مهر دې ورته نه وي پوره کړی اکثر خلک نکاح وکړي نکاح خو صحیح کېږي بغیر د مهر نه لیکن مهر خو واجب وي په ذمه باندې نو که مهر دې ورته نه وي پوره کړی نو که دغه رنګې یو واځیوالی ورسره راغلی د پوره مهر یا نیم مهر هغه مهر ورته پوره کړه نو ګوره د شریعت قانون په هر ځای کې قاعده چې په رسواوالي بل دا په رسوایۍ او په بېعزتۍ مه جدا کوه چې ته وله بېعزتي کې او په رسوا کې په هغه طریقه که پرېږدي هم نو په ښکلې طریقې سره پرېږده ځکه چې ستا سره ډېره لویه زندګي ته اړولې ده په هغې زندګۍ باندې سوچ وکړه نو که پرې ایسارې نو هم د شرعي قاعدې مطابق او که پرېږدي او طلاق واقع کې یعنې رجوع ته په عدت کې نه کې نو هم په صحیح طریقې سره چې دغې اصول طریقې پکې مونږ ذکر کړي چې په دغې طریقو سره چې داسې پرېښودی شي بیا مهر او دا حقوق بیا په دې عدت کې دننه وله خوراک څښاک او په کور کې ایسارولو او خرچه نان نفقه چې ورته وایي کومه د هغې چې خرچه لګي د عدت کې تېرولو دا به بیا په دې عدت کې کې نو دا حقوق لازمه دي مهر او دا حقوق لازمه دي یا کپړه ورکول یا نور احسانات کول دغه بیا حقوق لازمه خو نه دي واجب نه دي لیکن بهتر دا چې انسان دغه هم ورکړي چې په خوشحالۍ باندې رخصت شي او هغه جنګ جګړو ته بلکې بعضې ورته بیا دا داسې شي چې خاندانونو جنګونه دې جوړ شي نو چې که په سړی پکې دغه حسنې طریقې اختیار کړي نو امید دا کېدی شي چې د هغې نه به جګړې او دا نه جوړېږي نو او سرحوهن بمعروف چې ازادوي نو هم په څه د دستور مطابق یعنې د شرعي قاعدې مطابق چې د دې لره پرېږدئ ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا او دې بیبیانو لره یعنې د طلاق شده ښځو لره مه ایساروئ چې واپس تاسو په نکاح کې دخ کوئ د دې لپاره چې تاسو ورله ضرر وکړئ او تاسو د حد نه تجاوز وکړئ یعنې د الله پاک حدود مات کړئ چې تاسو پکې رجوع وکړئ او واپس یې خپله بیبي وګرځوئ لیکن بیا د دې لپاره چې تاسو پرې ښه ظلم ستم وکړئ خلک وایي په عذابو ومئ نو الله پاک فرمایي چې د دې لپاره یې مه ایساروئ دې پرېږدئ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه او چا چې دا کار وکړو یعنې چا چې د الله پاک د حدودو نه تجاوز وکړو او چا چې الله پاک وایي چې په صحیح طریقې سره ایسار کړي یا په صحیح طریقې سره پرېږدئ لیکن که چا داسې ونه کړه او دغه کار یې وکړو چې د ظلم ستم لپاره یې ایساره کړه نو فقط ظلم نفسه نو ده به خپل ځان سره ظلم وکړو یعنې دا اصل ظلم په دې باندې نه دی چې دا ایسارې به د خپله بیبي باندې په کور کې ظلمونه او ستمونه کوي دا اصل کې په ځان باندې ظلم کول دی اوس په ځان باندې ظلم څنګه کول دی دنیا په آخرت کې خو واضحه ده ځکه چې په آخرت کې چې دی د هغې پورې به ظالم چې دی یو قدم مخکې نه شي په ځای به ولاړ چې د کوم ظلم یې کړی د هغې بدله ځینې اخیستی شي نو د ظالم نه خو په آخرت کې الله پاک چې دی بدله ضرور به ضرور وي بلکې هغه به ډقېدی هم نه شي چې دا ظلم بدله ځینې اخیستی شي الله پاک څه فرمایي بل دا ظلم داسې شی دی چې دا خو په یو حال سره هم الله پاک نه معاف کوي چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله پاک قرآن مجید کې فرمایي چې دا الله پاک نه خوښوي چې په یو ګناه سره چې دی آواز پورته کړی شي یعنې یو ګناه باندې آواز بلند کړلی شي یعنې الله پاک په هر ګناه کې دا خوښوي چې پرده دې راواچولی شي د چا نه څه ګناه وکړی شي الله پاک دا خوښوي چې پرده دې پرې راواچولی شي او دا ګناه تذکیره دې ونه کړی شي لیکن ظلم داسې ګناه دی چې الله پاک د هغې باره کې فرمایي چې په دې دې آواز پورته کړی شي یعنې د ظلم خلاف دې آواز وکړی شي د مظلوم خلاف د مظلوم لپاره دې چغه ووهلی شي دا داسې ګناه دی چې دا دې پټ هم نه شي یعنې د ظلم خلاف ودرېدل پکار دي نو د آخرت کې خو دا واضحه ده چا چې دا ظلمونه وکړل په دې ښځه باندې او ایسار یې کړه په دې نیت باندې چې ضرر ونه ورکړم په آخرت کې خو به دې ظلم ورکړو بدله به دې اخیستې اوس په دنیا کې به ورته څنګه الله پاک د ظلم بدله ورکوي نو ګوره که صاحب بصیرت خلک او عقلمند خلک نو هغه ډېر کله ته محسوسوي هم څوک چې ظلم وکړي نو په دې دنیا کې هم محسوسوي وایي دا ما پلانی کار کړی نو دا راسره شي بل دلته داسې مصایب او مسایل راشي چې هغه دومره مشکلاتو کې دی ګیر شي یعنې څه نه څه درجه دی په دنیا کې هم د هغې حصولوي نو دا په حقیقت کې الله پاک څه فرمایي چا چې دا ظلم وکړو دا داسې دی لکه په ځان چې ظلم وکړو یو خو به د آخرت کې به دغسې په دنیا کې به ورته داسې مسایل راپېښ شي چې دی به په خپله محسوس کړي چې که عقل والی چې دا ما هغه ظلم کړی او د هغې بدله ماته میلاو شو ولا تتخذوا آیات الله هزوا الله پاک فرمایي مه نیسئ د الله پاک آیاتونه په مذاق سره یعنې د الله پاک احکامات په مذاق سره مه نیسئ
نو مخکې څه تېر شول چې یا خو دې لره پرېږدئ په صحیح طریقې سره او یا ایثار کې هم په صحیح طریقې سره یعنې ظلم پرې مه کوئ. نو د دې دغې ته اشاره ده چې ولا تتخذوا آیات الله هزوا، مذاق مه کوئ. که طلاق ورکوئ هم نو د شرعي قاعدې مطابق د شریعت پکې مد نظر ساتئ، او که نکاح کوئ نو هم شریعت پکې څه کوئ مد نظر ساتئ. یعنې په دواړو صورتونو کې د شریعت د حدودو خیال ساتئ او د شریعت د حدودو نه تجاوز مه کوئ. د الله پاک احکاماتو نه مذاق مه جوړوئ چې په خپلو طریقو سره نکاح کوئ، په خپلو طریقو سره تعلق وکړئ. یعنې د نکاح هغه شرایط او د طلاق لپاره چې کوم شرایط دي هغې طریقې سره ورکړئ. یا دا ابو دردار رضی الله عنه فرمایي چې د دې آیت تفسیر دا دی چې په زمانه د جاهلیت کې چې دی د دې ځای په زمانه د جاهلیت کې به خلکو خپلو بیبیانو ته طلاق ورکړو، دارنګې یو غلام به یې آزاد کړو او بیا به یې وروسته امام آزاد کړو. نو په دې کې الله پاک د آیت نازل کړو چې دا مذاق چې دی یعنې دا داسې شیزونه دي که تاسو یې مذاق کوو هم واقع شول. او دا د نبي علیه السلام حدیث هم دی چې 3 شیزونه داسې دي چې د هغې سنجیدګي هم سنجیدګي ده او مذاق هم سنجیدګي ده. یعنې که څوک یې په سنجیدګۍ سره وایي، په سیریس انداز کې وایي، نو هم هغه شانتي واقع کېږي، او که په مذاق کې ووایي نو هغه هم هغه شانتي سیریس واقع کېږي. هغه دا دي یو نبي علیه السلام ذکر کړل، یو طلاق دی، یو نکاح دی، او یو اطاق یعنې آزادول دي. غلام وغیره دې آزاد کړو او دغه شان طلاق دې ورکړو یا دې نکاح وکړه په مذاق کې. نو که په مذاق کې دې وکړه او که په سنجیدګۍ کې دې وکړه دا 3 واړه شیزونه واقع کېږي. یا بل حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه 3 شیزونه ذکر کړي، لیکن په هغې کې د اطاق ته ذکر نه کړی. الثلاث جدهن جد وهزلهن جد، چې 3 شیزونه داسې دي چې د هغې سنجیدګي هم سنجیدګي ده او مذاق هم سنجیدګي ده، چې هغه النکاح والطلاق والرجعه. هلته 3 نور ذکر دي، یو نکاح دی، یو طلاق دی، یو رجوع یعنې بیبي ته چې کوم رجوع کولی کېږي په دې ایام عدت کې، په دې کې هم مذاق نه چلېږي. لکه د دې مثال به داسې شي لکه یو سړی داسې د ګواهانو په موجودګۍ کې د نکاح الفاظ وویلو او په ګپ شپ کې د نکاح لپاره قبول او هغه دغه قبول ده او دا وغیره د الفاظ استعمال کړل، نو دغه ایجاب او قبول چې وشو په ګپ شپ کې هم دا نکاح وشوه. بس دارنګې که په مذاق کې چا طلاق الفاظ استعمال کړل نو دا طلاق هم وشو. دارنګې که چا په مذاق کې رجوع وکړه نو دا هم وشو. د دې نه دا مراد چې ولا تتخذوا آیات الله هزوا، یا خو دغې ته اشاره ده چې بس دغه د الله پاک د احکاماتو کوم شرایط چې دي په دې کې خیال کوئ، د دې نه مذاق مه جوړوئ. یا دغه چې چا په مذاق کې ورکړل نو هم واقع کېږي دا شیزونه. او واذکروا د دې نه مخکې د وروسته بیا الله پاک د احکامات ذکر کړل، بیا الله پاک د آخرت یاد کوي په یو خاص انداز سره. الله پاک بیا د تذکیره کوي چې انسان د آخرت یاد شي او د فرمانبردار شي، د الله پاک اطاعت او د الله پاک په احکاماتو عمل وکړي. نو واذکروا یاد کوي نعمت الله د الله پاک نعمتونه علیکم چې په تاسو باندې دي، وما د الله پاک دنیا نعمتونه په انسانانو باندې دي، نو دغې نعمتونو ته ګورئ، د الله پاک په احکاماتو عمل کوئ. وما انزل علیکم من الکتاب، او هغه څه چې نازل کړي دغه هم یاد کوئ چې تاسو باندې نازل کړي من الکتاب د کتاب نه، یعنې تاسو د کتاب درکړی، قرآن درکړی، والحکمت حکمت یې درکړی دی، حدیث دې مراد دي یا حکمت خبرې، یعظکم به الله پاک تاسو ته نصیحت کوي په دې سره، یعنې په دې سره نصیحت حاصل کړئ او د آخرت غم فکر شروع کړئ په هر څه کې چې دی الله پاک د احکاماتو ته چې دی خیال کوئ. او واتقوا الله، او د الله پاک نه ویرېږئ چې ورځ روان ده چې د هغې جزا او سزا به انسان ته مېلاوېږي، د ظلم نه ځان ساتئ. او واعلموا او پوه شئ ان الله بكل شیء علیم، چې الله پاک په هر شي باندې علم لرونکی دی. نو معنی ده چې الله پاک په هر شي علم لرونکی دی، نو په دې باندې هم علم لري چې ستاسو څه نیت دی. تاسو چې دا بیبي د طلاق ورکوئ په دې کې یو څه نیت دی، او که یې څاروئ په دې کې یو څه نیت دی. که ظلم یو نیت دی نو هم الله پاک علم په هر شي لري، په دغې ظلم دې هم علم لري. او که ظلم دې نه اراده دې صحیح ده نو په دې باندې هم الله پاک علم لري. وره دا داسې قسمه الفاظ چې راځي د آیاتونو په آخره کې واعلم ان الله بكل شیء علیم والله عزیز حکیم وغیره، دا آیاتونه چې دي د اخرني سر دا د پوره مخې ته احکاماتو منشئ خلاصوي. مطلب دی چې مخې ته کوم حکم بیان کړی د هغې په آخره کې دا راوړی شي، نو دې ته اشاره چې په الله پاک په دغې باندې هم علم لري، په هر شي علم لري. یعنې په دغې ظلم که تاسو په ظلم سره او دغه د الله پاک احکامات ماتوئ نو په دې هم د الله پاک علم دی، او چې کله د الله پاک علم دی جزا او سزا مېلوېږي. که ښه د ښې دپاره یې سوچ کړی نو ښه بدله، او که د بدې دپاره یې بد کار کړی نو بده بدله مېلوېږي. ترجمې ته ورکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء، او هر کله چې تاسو طلاق ورکوئ خپلو بیبیانو لره، فبلغن اجلهن، او دی ورسېږي خپلې نیټو ته یا دې نږدې شي خپل عدتونو ته، فامسکوهن، پس دې لره حصاري کوي، بمعروف د دستور موافق، او سرحوهن یا پرېږدئ دې لره
بمعروف دستور موافق ولا تمسكوهن او ميسر ويدي لرا ضرارا ضرر دفارا لتعتدوا دا چې تاسو د حد تجاوز وکئ ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو فقد ظلم نفسه بتحقیق سره د ظلم وکړو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا او منیسئ آیات الله د الله پاک آیاتونه هزوا په مذاق سره واذکروا او یاد کئ نعمت الله د الله پاک نعمتونه علیکم چې په تاسو باندې دي وما او هغه څه انزل علیکم چې نازل کړي دي په تاسو باندې من الكتاب د کتابنا والحکمت او د حکمتنا یعظکم به الله پاک نصیحت کوي په دې سره تاسو ته واتقوا الله او ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله بكل شيء عليم چې الله پاک په هر شي باندې علم لرونکی دی صدق الله